نن در سره یو ډیره خاص وظیفه شیر کوم او دا وظیفه صرف د یوې شپې وظیفه ده، صرف یوه شپه. تاسو صرف یوه شپه ان شاء الله په زړه سره د زړه د اخلاص نو په یقین سره دا وظیفه وکړه، ان شاء الله د دې معجزه به تاسو په خپله ووینئ چې کله په تاسو اچانک څه مشکل پریشانی څه مصیبت څه مسله څه درته پیښ شي نو تاسو ان شاء الله صرف د شپې دا وظیفه وکړئ، سحر به تاسو معجزه ووینئ. د عیب و غیبونه به د الله پاک ان شاء الله هغه حاجت پوره کړي، او که څه غم وي څه پریشانی وي څه مصیبت او مسله درته پیښه شوي په یو سخت حالاتو کې ګیر شوي نو ان شاء الله هغه غم پریشانی به هم الله ختم کی. یا داسې یو حاجت دی چې د ډیر وخت نه پوره کیږي نو هم د هغې دپاره دا وظیفه ان شاء الله تاسو به دا وظیفه نه چېرته اورېدلي وي او نه به کړي وي. ډېره یو ناشنا وظیفه ده او ډېر اثر لري. په دې باندې به لږ وخت لګي، ګینټه یا 2 ګینټې ټایم به په دې لګي، خو صرف یو ځل دا وظیفه وکړئ، صرف یو ځل. بیا به ان شاء الله تاسو په خپله وګورئ ستاسو هغه حاجت په الله پوره کړي. نو زه تاسو ته د دې وظیفې مکمل طریقه ښیم. د دې دپاره ورځ چې کوم دا خاص نه ده چې یاره یعنې په یو خاص ورځ به یې کوئ، او وخت د دې دپاره خاص دی. وخت چې کوم دی د دې دپاره خاص داسې دی چې دې دپاره به تاسو نیمه شپه کې پاسئ، بل وخت کې به دا وظیفه د عمل نه کوئ. که تاسو غواړئ چې ستاسو دا مشکلات پریشانی دې ختم شي، که تاسو غواړئ چې ستاسو دا حاجت دې پوره شي نو لږ قرباني به ورکوئ، لږ محنت به کوئ. صرف یو ځل او یوه شپه تاسو دې دپاره پاسئ او دغه طریقې سره دا وظیفه وکړئ، ان شاء الله ستاسو کار به الله ضرور وکړي. نو تاسو به نیمه شپه کې پاسئ، د تهجد په وخت باندې 2 بجې 3 بجې صحیح ده، او 10 چاردام به وکړئ، مصلی به ځان ته واچئ. اول به تاسو 2 رکعاته نفل کوئ او دا 2 رکعاته نفل به په یو خاص طریقې سره کوئ، صحیح ده. 2 رکعاته نفل به په داسې طریقې سره کوئ چې په لومبني رکعت کې به تاسو د سورې فاتحې نه یعنی الحمد شریف نه پس 110 مرتبه تاسو به سورې اخلاص یعنی قل هو الله احد صورت وایئ. پړومبني رکعت کې د سورې فاتحې نه پس په تاسو 110 مرتبه 110 به سورې اخلاص یعنی قل هو الله احد صورت وایئ. هر ځل ویلو سره بسم الله ویلو ضرورت نشته، که بغیر بسم الله وایئ هم خیر دی. او چې بیا کله لومبني رکعت وکړئ نو په 2م رکعت کې به تاسو د سورې فاتحې نه پس یعنی الحمد شریف نه پس به اتکم سلزله 92 ځله به تاسو سورې کوثر یعنی ان اعطیناک الکوثر صورت دا به وایئ. ټیک شو؟ دې طریقې سره به تاسو خپل 2 رکعاته نفل مکمل کړئ. که چاته په ولاړه باندې کول ګران وي نو په ناسته هم کولی شي، څه مسله پکې نشته. چې کله دې دا ووې د هغې نه پس په مصله کښېنې او 3 ځله به درود پاک ووې. کم درود پاک چې مونږ په مونځ کې وایو هغه هم ویلی شي، یا بل که آسان یو درود پاک تاله درځي هغه هم ویلی شي. او ورپسې به 600 او 650 ځله د قرآن پاک د آیاتونو چې څومره دي د هغې د تعداد مطابق 6666 مرتبه به تاسو الله الصمد وایئ، الله الصمد الله الصمد الله الصمد. دې طریقې سره 600 ځله چې دا دې ووې ورپسې به صرف 2 ځله د قرآن پاک په 20مه سپاره کې د سورې نمل آیت دی په دې سکرین هم تاسو ته ښکاري، دا به 2 ځله ووایئ. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قليلا ما تذكرون. دا به 2 ځله ووایئ او اخر کې به بیا 3 ځله درود پاک ووایئ. او بیا که په سجده کې دعا غواړئ او که دغسې غوستی شي الله ته به لاس اوچت کړي او ښه به الله ته وجاړئ، ښه په زړه سره ښه په فریاد کې به الله نه د هغې پریشانو د هغې غمونو د هغې ټینشنونو دپاره او د هغې حاجت دپاره سوال وکړي. انشاءالله چې تاسو صرف یوه شپه دا وظیفه وکړه چې سحر پاسې انشاءالله هغه کار به د الله یا کړي یا به د هغې د کېدو هغه اسباب الله پیدا کړي، په خپله به ته ووینې انشاءالله چې هغه کار به دې په کېدو شي. نو دا وظیفه د عمل به تاسو صرف یوه شپه وکړئ. چې کله دې د شپې د عمل وکړو نو د هغې نه په سبا باندې
د سبا ورځ باندې که ستاسو هغه حاجت لا پوره شوی نو په پوره کېدو او خو پوره شوی نو یعنې د ناکامۍ خو به سوچ هم نه کوئ چې یاره زه به د عمل وکړم او کار به ونه شي دا خو به سوچ هم نه کوئ په زړه کې به هم نه راولي کار خو به د 100% کېږي خو چې کله تاسو د شپې دا وظیفه وکړه نو د هغې نه پس په تاسو بیا روزانه چې څو پورې د هغه کار نی شوي نو د الله الصمد یو اسانه وظیفه به کوئ او هغه به داسې کوئ چې ورځ کې شپه کې چې څه ټایم تاسو سره وخت وي د هغې دپاره وخت خاص نه دی که تاسو ورځ کې فارغه یا ورځ کې کول غواړئ نو هم کولی شئ 8 او 10 چاردام به کوئ 2 رکعاته صلات حاجت نفل به کوئ او بیا به داسې کوئ چې دا ستاسو د ښي لاس چې کومه د شهادت ګوته ده دا ستاسو د ښي لاس د شهادت ګوته چې کومه ده په هغې باندې به 11 ځله دم کې الله الصمد الله الصمد الله الصمد 11 ځله صرف په هغې ګوته به دم کې او هغه ګوته باندې به یو ګول دایره چې کوم دی هغه په دې ځمکه باندې تو کې صحیح ده د ګوتې په ذریعې سره او هغې دایره کې به دننه کښېنئ پوه شوې لومبې یعنی 2 رکعاته نفل بیا به 11 ځله الله الصمد ووایئ او د خپل ښي لاس د شهادت په ګوته به دم کې او په ځمکه باندې به تاسو دایره په هغې باندې یو ګول دایره تو کې او په هغې دایره کې منځ کې به کښېنئ او 314 ځله به ووایئ الله الصمد الله الصمد الله الصمد صرف 314 ځله وایي د دغې دایرې نه د راوتونه مخکې به د انشاءالله الله پاک د هر قسمه جایز حاجت لپاره چې تاسو دا وظیفه وکړه او سوال وکړو نو انشاءالله د هغې دایرې نه د راوتونه مخکې به دعا قبوله شوي او هغه کار به د انشاءالله الله کوي نو په لومبنۍ شپه خو به هغه وظیفه صرف یوه شپه وکړې کم باندې چې لږ وخت لګي او کومه چې د شپې کول دي د تهجدو په وخت ټوله طریقه مې درته وښوله بیا به په سبا باندې تاسو دا بل عمل چې کوم دی دا دایرې والا عمل د الله الصمد دا به په سبا شروع کې تر هغې پورې به کوئ چې څو پورې ستاسو هغه کار مکمل پوره شوي نه وي چې کله ستاسو هغه کار او حاجت پوره شي ستاسو هغه غم پریشانی مصیبت ختم شي نو بس بیا به وظیفه بند کې او د شکرانې یو 2 رکعاته نفل ادا کې څه خیرات وکړې صحیح شو او بس بیا چې کوم دی تاسو خپل د هغې نه علاوه که تاسو وظیفه نه هم کوئ نو څه خبره نشته که بیا چېرته داسې مسله مصیبت راځي بیا تاسو دا عمل کوئ انشاءالله د الله په فضل او کرم سره تاسو به د دې وظیفې معجزه وګورئ ډېره یو